أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر مكية وهي 3 آيات. سورة العصر مکی سورت تے اور 3 آیاتون دی. عبید اللہ ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی جدا صحابہ کرامو یو دوا کسانو چاگوی کلم یو بل سر ملوشنو دا صورت بے علستو نو علی بجودا کیدل دا دے صورت دا تلاوت نا غیر یو بل نبا نجودا کیدل. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی کچر دے خلق کو صرف پدے یو صورت کے سوچ فکر اکو ندا دا دید پارا کافی دے. ندا یو دیر مختصر صورت دے خو جامع دے دا دنیا او دا آخرت دا دوارو درستی صحیح والے پدے کے بیان شوے دے. پدے صورت کے اللہ پاک عصر باندے قسم کرے دے. عصر زمانے تولی او پدے زمانہ کے دا انسان عمر ہم داخل دے. دا انسان چے سمرہ کمالات تی سعادتون و نیک بختیاری نو دا انسان دا عمر دا اغید پاریو لویا سرمایہ دا. نو دے صورت کی پا زمانہ باندے اللہ پاک قسم کرے دے. نو پا کم سیز باندے چے قسم اکری شی اغا سیز بطور گواہ پیش کی گی. نو چے پا زمانہ قسم اخوڑے شو نو دا زمانہ بطور گواہ پیش کی گی. دا زمانہ گواہ دا چے ان الانسان لفی خسر انسان پلوئے تاوان او خسارہ کے لئے. تاریخ دا زمانے گواہ دے کہ انسان پتاوان کے لئے. حضرت آدم علیہ السلام دا زمانے نوالا تر قیامت پورے تاریخ دا زمانے چے گورنو انسان با خسارہ کے را روانی. پا انسانانو کی قابیلم یو انسان دے چے پا حرس کی راغلے دے پا حسد کی راغلے دے دا اللہ حکم ندے مانلے نخپل رور قتل کرے دے. قابیل او لگے دا او خپل رور حابیل قتل کر. نو تر قیامت پورے چے سمر قتلو نکی گی نو دا قابیل با پا آغی کی حصوی. نو دا یو قتل دو قتل ندی پسونو پزرگونو ندی پلکنو پا کروڑونو قتلو نشوی دیو کی گی پا دے طولو کے بعد قابیل حصوی. نو سمر لوی خسارہ و تاوان دا قابیل شوی دی. انسان دے قابیل یو انسان دے سمر لوی خسارہ کری. دا آدم علیہ السلام نے بیا رستو
چې ابلیس د شرک او د کفر بنیاد کې خودو او کم خلق په دغه کې مبتلا شو نو د دې نه وروسته تر قیامته چې څومره شرک او کفر کېږي د هغې لومبنو انسانانو په هغې کې برخه ده. نو دغه انسانان دي چې تر قیامته د شرک او د کفر وبال په هغوی باندې دی. د ابراهیم علیه السلام زمانه کې نمرود هغه هم یو انسان دی، ځان ته د خدای نسبت وکړ، انجام خراب شو، د دنیا یو بادشاہ او بیا خپل ځان د انسانیت نه وویسته، د خدای درجې ته ورواړوي، زه خدای یم، لاړه تباه و برباد شو. تر اوسه پورې د هغه نوم څوک په خپلو الفاظو کې نه اخلي، چرې به هم څوک ونه وایي چې رضی الله عنه یا رحمت الله علیه، دا ورته نه وایي. دغه انسان دی. بیا د موسی علیه السلام په زمانه کې د فرعون حال وګوره، لوی حکومت الله ورکړو، قسم قسم نعمتونه الله ورکړو، چته په مرض نو راغلی، تقریبا سرخوږی او تبم پاغه نو راغلی. چې کله الله رک نو داسې رک شو چې چرې به هم څوک ښکلی نوم وانخلي. دغه هم یو انسان دی، څومره خساره او تاوان کې دی. د پیغمبر علیه السلام زمانې ته راشه، ابو لهب خشتو، قامدارو، حسندارو، مالدارو، لخکر والو، د حجرې او د بیټک دندمار ورسره و، دومره خشته چې مخ به یې شغلې کولې نو ابو لهب ورته وایي، د شغلې پلار. خو چې کله د الله نافرمان شو نو په نافرمانۍ د الله کې په داسې مرګ مړ شو چې خپل خپلوان ورته نږدې نه راتلل. په داسې بیمارۍ کې مړ شو چې صاف وي، کلي کې خور شو، نو خلک وی ابو لهب مړ شوی دی. نو بیا په مزدورانو باندې داسې کندې ته غورځولی دی لکه مردار خر چې په بازوګانو په اړمونو باندې خلک کندې ته غورځوي، خاورې پرې ورړی. ابو جهل چې ابو الحکم د حکمتونو پلار به یادېده، د مکې د خلکو په اعتماد و فیصلې به یې پرې کولې. چې کله د الله نافرمان شو نو د بدر په میدان کې په یو کوی کې لکه د مردارې وغورځېده. نو داسې د دنیا تاریخ وګوره، هر زمانه کې چې د خدای او د خدای د رسول مخالف جوړ شوی دی، هغه انسان په خساره کې دی. ان الانسان لفی خسر، انسان په خساره او په تاوان کې دی. نو زمانه گواه ده، تاریخ د زمانه گواه دی چې انسان په تاوان کې دی. والعصر په زمانه مې د قسم وي، زمانه د زمانه تاریخ گواه دی چې انسان په خساره کې دی. یا عصر د مازیګر د ټیم ته ویل کېږي، نو د مازیګر په ټیم باندې الله پاک قسم کړی دی. اوس د مازیګر دا وخت کاروباری دنیا کې تاجرانو په نظر باندې ډېر لوی اهمیت لري. په مازیګر کې دکاندار هم داسې دی چې وی وخت روز ختمېدو والا ده، او چې څومره زیات ګاهک راشي او ډېره سودا خرڅه کم، نو د هغه په نظر کې هم اهم دی، او د ګاهک په نظر کې هم مازیګر ټیم اهم دی. وی دکانونه بندېږي او زر تر زره سودا کوم. ګاهک د پاره هم اهم، دکاندار د پاره هم اهم. نو کاروباری دنیا کې د مشغولیت ټیم دی. خو شرعي نقطه نظر باندې که ګورې نو د اوراد او د وظایفو د پاره د الله د یاد د پاره د مازیګر ټیم ډېر اهمیت لري. په دې ځای کې وظیفې کول، الله یادول، اجر او ثواب یې زیات دی. نو دا د فضیلت ټیم دی، الله ته د نزدېکت ټیم دی، مازیګر نه ماښامه پورې. د خندق د غزا په وخت باندې د پیغمبر علیه السلام نه
د ماسپخین منځ قضا شو، د مازیګر منځ قضا شو، د ماښام منځ قضا شو، او د ماسخوتن منځ د خپل ټیم نه ډېر رسته شو. قضا خو نه شو، تر سهاره نه قضا کېږي، خو د خپل ټیم نه ډېر رسته شو. نو دا څلور منځونه د پیغمبر علیه السلام نه د خندق د جنگ په موقع باندې پاتې شو. نو پدې کې زیات افسوس پیغمبر علیه السلام د مازیګر په ټیم پسې کړی دی، او دغه کافرو ته خیرې یې کړې دي. الله دې د دوی کورونه او د دوی قبرونه د اور نه ډک کړي. موږ له صلات الوسطی پاتې کړی دی. صلات الوسطی د مازیګر ټیم دی. د مازیګر ټیم پسې د مازیګر مانځه پسې پیغمبر علیه السلام افسوس کړی دی، کافرو ته خیرې کړي دي. عام طور باندې د مازیګر مونځ چې د چا نه فوت شو، حدیث مبارک کې راځي داسې تباه شو لکه چې د ده کور مال حال لوټ کړی شو. نو د مازیګر ټیم باندې الله پاک قسم کړی دی، والعصر، د مازیګر په دې ټیم مې قسم وي. یا د زمانې نه خاص د پیغمبر علیه السلام زمانه مراد ده، پاغې باندې الله قسم کړی دی. د محبوب په زمانه مې د قسم وي، د پیغمبر علیه السلام په مبارکه زمانه مې د قسم وي چې په دې کې د رسالت او د نبوت یو نور راښکاره شوی دی. انسان د الله خلیفه دی، خلافت کبرا یو نور راښکاره شوی دی. په دې زمانه مې د قسم وي چې انسان په ډېره لویه خساره کې دی. نو په زمانه کې د انسان د ژوند دا ټول اوقات شامل دي. د انسان عمر که کال دی او که دوه دی او که میاشت دی او که ورځ ده، که ګنټې او منټونه او سکندونه دي، نو دا د انسان لپاره یو لویه سرمایه ده. او په دې سرمایه باندې دې د دنیا او د آخرت لوی لوی ګټې حاصلوي. او که د عمر د اوقات په غلط طریقه باندې استعمال کړي شو، نو د دې انسان لپاره وبال جان دی. نو عمر تیریږي، وی داسې تیریږي لکه د سیند اوبه چې روانې دي، بریک نه لګېږي، د اوبو به بریک یو ځای کې ونه لګېږي. عمر هسې رنګ تیریږي لکه بحر چې بهیږي. حياتك أنفاس تعد فكلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا. ويستاد جن دا ساگانی تعدو د شمیر ساگانی دی. فکلما مضى نفس چې کله یو سا اغشتل تیر شي، انتقصت به جزءا، تا یو جز د جن کم که. دا ګړی د ټک ټک کوي، نو دا ټک ټک نه کټ کټ، وایي ستا د جن سکند کټ شو کټ شو. نو یو ساعت تیریږي، نو جز کمیږي، ستا د عمر جز کم شو. اوس دا جن چې الله درکړی دی، نو دا یو تجارت باندې ولګوه چې دې کې ګټه زیاته وشي. د هوښیارتیا نه کار واخله، دا خپله سرمایه فایدهمند کارونو کې ولګوه. نو چې فایدهمند کارونو کې دې ولګول، نو ستا د دې نفع حد او اندازه نشته. او که د دې خلاف ضرري کارونو کې دی دا خپل جن ولګو، نو نفع خو سر خوړلی دی، خو اصل سرمایه دی ورسره بیلله. او اصل سرمایه چې لاړله، ګټه ونه شوله، بې شمېره جرمونه به در باندې راشي. او که چا د جن دا سرمایه فایدهمند کار کې ونه لګوله او ضرري کار کې هم ونه لګوله، نه د فایدې کار کې ولګوله او نه د نقصان کار کې ولګوله،
نو کم از کم نقصان خدا لے کہ اگر نفع او ستا اصل سرمایہ خضایہ شوا. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کل یغدو، ہر یو انسان یغدو سبا کئی، فبائع نفسه نو دے دا خپل نفس خرچ کون کے دے، فمعتقها او موبقها نو چے دے دا خپل نفس خرچون کے دے نو یا ازادون کے دا نفس دے یا ہلاکون کے دا نفس دے. نو کدا نیکے پکارونو کے دا جن اولگو نو دے ازادون کے دا نفس شو، دا جہنم نے نفس آزاد کر. او کنا خلاف شریعت کارونو کے اولگو موبقها نو دے ہلاکون کے دا نفس دے. جن دا انسان دا اوقات دا انسان دا دا دیو سرمایہ دا او دا سرمایہ فیضمن کار کے لگول غواری. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اللہ فرمائی آیا خیم نتا ستا، هل ادلکم خیم نتا علی تجارت یو تجارت تنجیکم من عذاب علیم کہ غطا ستا نجات در کی دا عذاب علیم نا. ودغه تجارت دارے کہ دا خپل مال جان دا خپل اوقات دا اللہ پا حکمونو کے اولگوا پا اللہ خرچ کا کہ پا اللہ دے خرچ کر نو دے کتاوان نشترے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اللہ اغشتری دا مومنانونا نفسونا دا دوی او مالونا دا دوی کہ پا اللہ دے سودا خرچ کرنا اللہ دا لتاوان ندر کئی گٹا بدر کئی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، فبدل کے اللہ سور کی جنت ولور کی. دا انسان جن دا سدے لکہ دا وور چم، دا وور دا سانچا دکاندار برف خانے نروڑے پا دکان کے کیگ دی، اس کا دیر چالاکے سرا دا سودا پل خرچ کرلا خو پیسے نقد کری او کدا سی ناراست غندیو او ڈنڈے لگولے دا خپے پخپر اڑولے دا گاک را دی دیوتا گوری نا دا وور دا سانچا لگ وقت پس گورا نو ویلی بشو دا دکان نو بو بے دی لاڑا لے دا پہ پیسی ورکڑی دی او دا لے روپے نقدہ نکرلا دا ناراستے نکارا غشتری. نو دا جن سرمایہ بیدن کے دا. یو بزرگ دا وور خرسون کی دکان تا ادرے دا وطے اکتر ناغوی زدہ سورة العصر پا تفسیر بانے کوئی شما کدا دکاندار غفلت نکار والی دا 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 وور ابشولی او ابٹنگی کی نا بیگی با ضائع شولی. دا زمانے دا تاریخ گواری دے قومون تا گورا چا سوک ترقی کئی سوک تنزل کئی، سوک پا عروج کی دی سوک پا نزول کی دی، سوک قتلی و سوک پورتا دی. دے واقعات تفکر کا. والعصر قسم ملی پا زمانہ باندے یاد ماجگر پا دے ٹیم باندے ان الانسان لفی خسر، انسان پلو یا خسارہ کری، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خدا دے لوی تاوان او خسارے نہ بچ سوک دے آغا خلق چی ایمان روڑے دے عمل صالح کرے دے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یو بلتا تاکید حکم کئی دا حق او دا صبر. نو دے دے کہ سلور اجزا دی، یو ایمان او عمل صالح. نو دا انسان دا ذات سر تعلق لری، ایمان او عمل صالح. دا انسان خپل ذات سر تعلق لری. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دا بل سر تعلق لری. رمبلی ایمان و عمل صالح
دا خپل ځان اصلاح سره تعلق لري او دا اخیری توجه ده د نور مسلمانانو د هدایت او د اصلاح سره تعلق لري. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصو لفظ د وصیتنا مشتق دی. تاکیدی حکم مؤثر انداز سره نصیحت کول، د نیک کار ہدایت کول، د حق وصیت کئی او د صبر وصیت کئی. د حق نہ مراد صحیح عقیدہ، عقائد صحیحہ او اعمال صالحہ. حق نہ مراد صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال دا مجموعہ. اور دا صبر معنی دا تمام گناہننا دا بدو کارننا بچ کے دل. نو لکا چیڑنبانی لفظ کے امر بالمعروف راغے دا نیکے کارن حکم کول، اور دا دیتویم جزنا دا دے صبرنا نہی عن المنکر راغے دا بدو کارننا منی کول. نو دا دی مجموعی خلاصہ بیا دادا چی ایمان او عمل صالح چی چا اختیار کرو، او دا دی تاکیدی حکم بلتا اکو. یا دویم احتمال پکرارے چی دا حق نا مراد حق عقیدہ او دا صبر پا مفہوم کے اعمال صالحہ و بانی پابندی دا دا بدو کارونو نا بچ کے دل. زکا کہ دا لفظ صبر خپل معنی حبس النفس، زان من کول عما تشتهیه النفس، دا اغی کاروننا کہ دا نفس خواہش کی تقاضا کی. نو پدے صبر کی صبر علی الطاعت تمام دا نیکے کارونو باندې دا نفس پابند کول. صبر علی الطاعت، صبر عن المعصیت دا گناہ دا کارونو دا نفس من کول، او دا مصیبت پا وقت دا گڑو وڑو خبرونا زان من کول. صبر علی المصیبت تے گویا کہ پدے کے طول شریعت پدے لفظ کرا رہے. انسان ایمان او عمل صالح نہ سوک من کئی عادتاً دو سیزنا. ایمان و عمل صالح نہ چے من کئی نو عادتاً دو سیزنے من کئی. یو دا چس شکوک و شبہات را پیدا شی، نو دا شکوک و شبہات انسان من کئی دا ایمان نا او دا عمل صالح نا، عقیدے خراب شی. اور دویم من کون کے دا ایمان و عمل صالح نا خواہشات نفسانی دی. دا بندہ زڑکی گی کہ نیک عمل اکما خو خواہشات نفسانی پہ غالب شی، نو پا بدو کارونو کے مبتلا کی. نو وتواصوا بالحق کی شکوک و شبہات لری کی گی. وتواصوا بالصبر کی خواہشات نفسانی منی کی گی پر خودل دی. پدے یو آیات کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پدے کے دا شکوک و دا شبہات لری کول علاج، اور وتواصوا بالصبر کی دا خواہشات پر خودلو ہدایت ور کی گی. وتواصوا بالحق نمراد دا مسلمانانو علمی اصلاح دا، وتواصوا بالصبر کی عملی اصلاح دا. مسلمانانو تا پدے کی ڈیر لوے ہدایت تے کہ دا خپل عمل دا قرآن و دا سنت تابع کا، خپل ځان خپل عمل دا قرآن و دا سنت تابع کا. سنگا چھ دا کار ضروری دی متقصد بالمسلمان قرآن و سنت تراوستل دا ضروری گانا چھ دا ځان اصلاح کینو دا بل دا اصلاح فکر ہومو کا. خپل اہل و عیال، خپل دوستان،
خپل متعلقین دا گناہ دا کار نہ بچ کا نجات طرف ترا والا نو پخپل بم بچ شي او بل بهم بچ کی. والعصر ان الانسان لفی خسر قسم میری پا زمانہ باندے یا پا وقت ماجیگر باندے ان الانسان لفی خسر کہ بے شک انسان پا ڈیرو لوی تاوان کرے پا خسارہ کرے الا الذین آمنوا مگر اگر کسان پا خسارہ و تاوان کی نری آمنو چی ایمان روڑے دے وعملوا الصالحات وعمل دنیکے کرے دے وتواصوا بالحق او یو بالسرا درشتی ندن دا حق تاکید حکم کئی وتواصوا بالصبر او یو بالسرا تاکید حکم کئی دا صبر کولو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.